ګرانو دوستانو سلامونه مې ومنئ. هیله ده ټول جوړ او روغ یاست. نن موږ د چې درس وایو. چې د پښتو الفبا نم توری دی. چې د چ آواز ورکوي او په انګلیسي کې په سی اچ باندې لیکل کیږي. ستاسو جیم په یاد دی؟ له جیم څخه جواري او جارو راتللی. د جیم او چې ترمنځ ډیر فرق نشته. فرق یې صرف په ټکو کې دی. جیم یو ټکی لري او چې درې ټکي لري. نو راځئ د نن ورځې د چې درس ته ولاړ سو. چې چرګه، چرګه هګۍ اچوي. هګۍ چیچان کوي. تاسو ګورئ دغه چرګ دی او هغه چرګه ده او دا نور ناني مناني چیچان دي. اوس نو تاسې دا دواړه جملې زما سره تکرار کړئ. چرګه هګۍ اچوي. هګۍ چیچان کوي. تاسو ګورئ په چرګه اچوي او چیچانو کې چې راغلې ده. اوس به وګورو چې نور کوم نومونه له چې څخه راځي. چې چاینکه، چاینکه ته په انګلیسي باندې ټي پاټ وایي. چې چکش، چکش ته په انګلیسي همر وایي. او دا چې څه ده؟ چوکۍ. نو موږ ګورو چې له چې څخه چاینکه، چکش او چوکۍ راغله. چوکۍ ته په انګلیسي باندې چیر وایي. اوس به وګورو چې که چې د یو لغت په مابینځ یا آخر کې راسي نو څنګه ایسي. کاچوغه، په کاچوغه کې چې په مابین کې راغلی ده. او ساندویچ، په ساندویچ کې چې په آخر کې راغلی ده. اوس نو تاسو راته ووایاست چې نور کوم نومونه له چې څخه راځي. آفرین. د چې دا درس به په خپلو کتابچو کې 2 وارې ولیکئ او خپل مور و پلار ته به یې ورښکاره کړئ. چې چرګه، چرګه هګۍ اچوي. هګۍ چیچان کوي. تر بیا مو پر خدای سپارم. په مخه مو ښه.